موږ خلک وسله وایي د انا دین مه پرېږدئ د نیکه دین مه پرېږدئ څه دې کول چې پلار و نیکه دې کول. پرون کندهار ته زه تللی وم کندهار کې جلسه و یو عالم تقریر وکړي نو واقعا دا د ډېر ښه معقوله وجه یې په دغه خبره کې وویله چې دا خلک وایي چې تا اوس دا مسله وړاندې کړه نو دا له مخه ملایانو ولې نه ویله. د غشې شپې به کولې کور پر کور به ګرځي د روپۍ به ټولولې په ښه شپه به ملو غوا حلاله کړه. ملا کاکا به په خپله دعا پر وکړه زیاتي اوس ته رالې تا واښه شپه دی دا بل وایي دی ده سفره به مې ایسته سفره کې بلا وي د دی ډانګام به واخلو ډبه 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 سفره به م هېڅ یې بوتله. اوس ته وایه چې دا سفره چټي کار دی دا بیا اوس کومه کیسه ده. هغه ملا کاکا نه راته ویل. نو هغه مولوي صاحب وویل چې د دې وجه دا ده لکه نن چې له علماو سره کم امکانات و اسباب د علم سته دا له مخه نه نو هغه بیا یو څه کتابونه په نامه یاد کړو. تاتارخانیه یو کتاب د درویش ټوکه دی. تاتارخانیه ولا که موږ هلته نوم اورېدلی اوس ما په کتابخانه کې پرته ده. هغه محیط برهاني یو کتاب ده نوم یې موږ نه و اورېدلی اوس له موږ سره پروت ده 25 جلده دا هلته نه د احادیثو کتابونه چا نه ویل. موږ په ارغنداو کې وو په هغه وخت کې په ټول ارغنداو کې یوه ملا صاحب یوه زړه بخاري شریفه درلوده. بیا چې به نو هغه طالب لنګوټه تړله نو بیا راوړه فقط د اول مخ به دغه په لفظ ورسره تېر کوي تبرکن بیرته به ملا صاحب خپله بخاري شریف یووه. اوس له ما سره 15 شپږ دانې بخاري پرتې دي شرح یې پرتې دي موږ پېژندې نه. عیني را سره پرته ده 25 جلده کې ده. فتح الباری را سره پروت ته 19 جلده کې ده. فیض الباری را سره پروت ته 6 جلده کې ده. داسې نور کتابونه. نو اوس خو زموږ لاس ته ډېر څه رالو هغه څه چې موږ ته له مخه مجهول مطلق اوس را پیدا سو. نو ځکه حالت تغییر وکړي. ته دی مه وایه چې زما ملا کاکا ستا له ملا کاکا سره خو یې وایي دا یوه. زما پلار ملا و ښه ملا و په علاقه کې د ډېرو ښو ملایانو استاد. زما خپله هغه ذخیره علم په یاد کېږي. زموږ سره یو ورځ موتار و یو قاضي خان و یوه خلاصة الفتاوا و دا هغه د مسلو په کتابو کې زموږ ذخیره و. اوس له ما سره تر 10 ډېرې فتاواوې پرتې دي. په ذخیره تفسیر کې یوازې جلالین شریف داسې کتابونه چې موږ یې نوم نه و اورېدلی اوس روح الماني را سره پرته ده. تفسیر کبیر پروت ده قرطبي پروت ده مظهري پروت ده ابل پروت ده ابل ډېر تفسیرونه تقریبا تر 10 زیات له ما سره شته. زه خو لا یو غریب سړی یم چې هغه سمو خلکو ته ورچې له هغو سره ډېر. نو حالات دغه ډول سو. زموږ استاذ و په دایي چوپان کې ملا و ډېر ښه عالم و. څه کتابونه یې لیکلي دي. دا د طالبانو په حکومت کې اول وار قاضي القضات و په کابل کې و بیا وفات سو. نو دغه استاذ ما ته خپله د یو مسلې په رابطه خبره وکړه چې یو مسله وه دلته د علماو کې اختلاف. بیا موږ کندهار ته ملایان لاړو. په کندهار کې په ذاکر کې هلته بحر رایق هم پیدا کړي. بیا هم په هغه کې دا مسله ولیده دی یعنې بحر رایق په ټول کلات کې ونه اوس لا هره چې له حجرې راځي لا بحر رایق یې په څنګ کې راخستی. ورخو اسباب پیدا سو امکانات پیدا سو. نو ځکه اوس حالت تغییر وکړي. ستا سره له هغه دماغ ده چې پلاني ملا کاکا نه ویل نو پلاني ملا کاکا ته دا نه وه معلومه. زه هم ونه وه ورمعلومه ځکه دا مسله په تاتارخانیه کې د هغه پېژندی دا نه تاتارخانیه دا په محیط برهاني کې د هغه نه پېژندی. داسې نور کتابونه ډېر نادر کتابونه چې هلته موږ نوم د هغو نه و اورېدلی دي. دغه د امام صاحب د مذهب کتابونه صحیح کتابونه دي اوس زموږ په لاس کې سته. تفاسیر را سره دي. د تاریخ و د سیرت کې کوم نوم لا ولکه زده و. لوی تاریخ چې به موږ مطالعه کوو هغه ملي هنداره وه. د ادم خانو د درخانۍ نقل پکښې و. د طالب جانو د ګلبشرې نقل پکښې و. دا زموږ د هغه ذخیره تاریخ هغه لوی شی و.
اوس خلک تاریخ ته لاسرسی لري، ابن خلدون ګوري، ابن خلکان ګوري، د امام بخاري تاریخ ګوري، د ذهبي تاریخ ګوري، داسې ډېر تاریخونه د سیرت د کتابو موږ نوم نه واورېدلی. اوس داسې واضح سیرتونه شته چې ټکې په ټکې د نبي علیه السلام زندګي